د سولې پیغام راډیو ډیرو درنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو د دوه مونده ولسوالۍ مربوط د سیدخیلو بازار څخه ومنئ. عابد صاحب غلط شوی خو نه یم؟ بالکل نه غلط شوی، رښتیا دا سیدخیل دی. سیدخیلو ښارګوټی دی، دلته بازارګوټی دی، وړوکی بازار دی. راغلیو دوستانو، زه سایزاد شاه، عابد زادران، جلیل شور، ذاکر ارمان تر څو ستاسې لپاره دلته یوه بله په زړه پورې خپرونه جوړه کړو. د روژې یو بل مازدیګری دی، نو دلته دغو ځوانانو سره مشرانو سره د سیدخیلو بازار اړوند غږیږو، له دوکاندارانو سره هم خبرې کوو، کیسې ورسره کوو چې روژه یې څنګه تېرېږي، دلته کاروبار څنګه دی، دلته د خلکو ژوند څنګه دی، او د دې ترڅنګ د سیدخیلو بازار په اړه به معلومات اخلو. یو مهمه نکته هم ده دلته عابد صاحب، که پام دی دغه پل شاته دا پل چې دی دې خواته پکتیا ده او دې خواته چې دا خوست مربوط کېږي. مونږ ته که څه هم چې مازدیګر ټیټ مازدیګر دی او ډېر کم وخت پاتې دی اذان ته، نو وبه ګورو چې د دې سیمې د سیدخیلو یعنی عابد صاحب که دغې ځای نه اوس 100 قدمه ووایو مونږ پکتیا کې یو دغسې ده اوس ونه دا خوست ده یا هغه پکتیا ده؟ ته لږ مخکې شه ستړی ماشې زور ته اوس ځای دې ستر شه څومره سخت زور درکېده؟ پهلوان به نه یې څه نومېږي؟ ولی محمد. او دا خو ټیک ټاک والا ستړی ماشې اوس سړیا دا خو خپل ملګری پیدا کړو بیا دې ده عابده دا ډېر نه پوهېږم چې دا جرمني نه فرانس نه راغلی دا ټیک ټاک یې زه وینم مو بهترین ملګری ده. ډېر ښه، دا قسمت برابر و، داسې ناڅاپي مو سره ولیدل بس لکه چې عابد رژیمات دولته شو. انشاءالله همدلته دی. والا کوم ځای کې اوسېږې ته؟ د پکتیا طرف ته اوسېږم، د وزې ولسوالۍ. خو ته وزې؟ د علاقې تیږې سړی ته روغلی که څه مو ته د معلومات ورونه کړل، ویډیو نه مې کمنټونه ته وکړل کړي دي، بس مو واپس کمنټ درته وکړو، بس بیا تو دې کمنټ پیله مو بیا لکه چې لیدلی نه وي؟ نه له خیره نه. سر دو رژا ته دلې وروړه الحمدلله میره دغه مې دیکادو بس یلی وی کله په ګرده سړی کې وی کله په سټ کې وی کله چیرته بس چپی دی وایي له خیره بس ته باید موږ سره وګرځې یو ځای خیره انشاءالله. ولې ما دوستانو له خوږو ملګرو جملې څخه ده او ډېر خوشحاله شوم نهایت زیات، ځکه تصادفا مې در سره ولیدل پښتان به دې ولیدل ما ول چې والا سجاد زمرای غولای ده. بس قربان دې سم څومره مسافري دې وکړه ټوټال؟ نه کولا اوه داسې خوږ یا تر بدی نرسي کومه تر دی والا ده میلیون به والا میلیون خو دا عابد صاحب زین چروړې بیوی چې فرانس والا اترونه به راغلي چه به شریکې ولې ماما والا که در پغه نه ختم والا که پیغام پویش و در په بندرونه خوې منا که پیغام اولین بندر به د تو سره مې شریک کړی دومره بهترین دومره خوږ وغږېدې یقین وکړه اولین بندر وي وای منا چې اولین بندر وي مو باور وکړه زړه تازه شو ځکه یو خوږ ملګری سړی په اول ورو ویني ډېر خوشي لګي ته کومه ده الا لا ورغړه ورحیم نورا څه شوې رحیم نورا کوم ځای کې ده سره کام ده شنو سترګې خو نه وي نه بولي دا لکه ته ولې دی بس ورکېږه ما لنډه مرکه د نور ملګرو سره کم نو دلته عابده یو مشر به وغږو د سیدخیلو بازار اړوند څه شو یو مشر هر څه ماشومانو تاسې لږ داسې شی پرې نه لا لینې ونښېږئ ته څه نومېږې جوړ په خیر صاحب خیر مرګلې وخت تیری ښه جوړ شکر ته شکر الحمدلله مرکې دې مخکې کړې دي تلویزیونو سره غږېدلی لږ غږېدلی هو کوم ځای سیدخیل یې سره تیریږي ریشا ډېر شکر الحمدلله ډېره ښه تیریږي تاسو نه یو جهان مننه چې تاسو موږ ته سیدخیل ته راغلي یو دې په خاطر راغلو سیدخیلو مسافر ورته وی چې سیدخیلو بازار کې خپرونه جوړه کړه چې موږ د خپل وطنوال د خپل کلیوال خپل وطندارانو وینو موږ سیدخیل ډېر یې له سفر یې کړی دی دوی نه یو جهان مننه چې تاسو ته یل دي چې دغه ځای ته روشه بس دا خبره مې ومنله دا ډېر ښکلی ودو ډېر ښکلی وطن دی ډېر ښه کاروبار کېږي موږ سیدخیل ډېر خوشحال خلک ډېر په کومو ځایو کې مسافر دي مسافر ډېر په عربه کې دي په دوبۍ کې دي په جرمني کې دي یل ولپکټ کې دي په دا وطن کې هر ځای کې موږ سیدخیل مسافر لري او دلته کاروبار سره دی د قانون سره دی خلکو کاروبار هزار شکر سیدخیل کاروبار ډېر په مخ روان دی ډېر ښکلی کاروبار کېږي ډېر ښه خلک دي ښه کاروبار روان دی ځوانان مشران ډېر په څه شو مصروف دي
والله ښه دی مخ ته کورباري نه وي خو د غوړ د دکاني مصروف دي ډېر کاروباري نه هېڅ نشته ځکه چې مخ ته د صدقې کاروبار په لرګیو مشهور و چې لرګي به کاروبار به کړه پنډتۍ به کړې مزدورۍ به کړې هېڅ هم مزدورۍ نشته خو خدای دې نر کاروبار ورته پیدا کو بس پیدا کېږي خیر سره یوه دوا به ورته وکړي سره هم دوا به ورته کوي دغه دوا به ورته وکړي چې خدای دې هر مسلمان د رژیم مبارکه میاشت هر مسلمان کاروبار پیدا کړي ډېر علي بهترینه دوا وکړه تاسو ټول وایئ امین نو دا ټول چې سره مصروف شي کساب ډېر سره مصروف نه ښه به شي ښه به شي زاق ته کومه چې ګوته غوټې یو رقم نه دی غوټ ما صحیح مزدوري نه پیدا کېږي دندستی نه چې د مسولم قبل کی صاف لور سے قبل کې له خیره ځوانه ته څه نومېږي نوم مې فضل ګل امین دی د خوست ولایت د شمال باند ولسوالۍ اړوند خیر کالي اوسېدونکی درسونه وایې الحمدلله زه لیسانس یم اقتصاد پنځه نفر یم خوشخ زید پوهنتون څخه ډېر علي دلته سیدخیلو بازار کې یا د سیدخیلو ولسوالۍ شاوخوا کې پوهنتون لیسانس ځوانان ډېر شته تقریبا په غالب ګمان 15 شپېته یا 20 نفره لیسانس موږ لرو دلته او ښوونځي کلینیکونه دلته یو خصوصي ښوونځی دی نه هم ټولګي پوره ده متوسطه ده بل لیسا ده 12 پورې د دولتي ده بل کثیر رشتوي لیسا ده هغه زراعت څانګه فعاله ده همدا قسم موږ دلته کلینیک هم لرو دولتي کلینیک ده خو متاسفانه چې موږ سرویس ته خدمات نه لرو د امبولانس په برخه کې تو خپل مصروفیت څه ده زه خپله د تخنیکي او مسلکي زده کړو تدریسي مدیر یم دلته صدخیلو کې کوم ځای کې صدخیلو کې السلام دلته ده آفرین ډېر علي یعنې ځوانان تقریبا مصروف دي لوستي دي درسونه یېلي دي د نوی نسل چې دی الحمدلله ټول ایجوکیټډ پرسن دی ټول تعلیم یافته دي په تعلیم بوخت دي الحمدلله ډېر شکرګزاره یو ځکه دلته 3 لیسې شتون لري ډېر خوند یې وکړو خبرې مو درسره وشوې لږ یو د کندور سره م لګېږي قربان منه ژوند لږه لیاره که خلوصه که ماشومانو لږه کومه ده ته لږ مخکې کا ده څوک ده وای ستړی ماسه جوړ په خیر ولسوالۍ علاقې تیګې کلی یو ټورنمنټ مشر ده ټورنمنټ فوټبال کرکټ والیبال کرکټ کوچی ما کرکټ کوچی بالکل او دا مو ته وایي چې رضا دې سره تېرېږي رضا خو الحمدلله اقتصاد لوند کمزوري اقتصاد لوند تېرېږي خو اقتصاد یعنې لږ خراب شوی خیر رضا کې 4 رقم ته بیا هم دسترخوان رنګین وي رنګین خو وي خو خدای تعالی د دا شی وکړي چې په افغانیانو باندې ورحمېږي که نه د حکومت رغبه ته کابي شي که نه خلکو ته کورینه ورکړي که ور یې نه کړه کورینه که نه تر به غوټ خال سپلی وي تو خپله رضا سره تېرېږي دا شخصي دا خبرې زه چې زون ته خان شم اشرفی به وي تو ته یعنې ټول ملت ټول ولس ملت مهم ده اول ملت ته د مخکې د بل ورور ویل چې دغه د کرکټ مسؤل دی دغه رژا کې هم څه ټورنمنټونه چې میچونه چې لري یاره نه دیم لرلی بالکل هم دیم لرلی مخکې مې لرلی خو د تېره رژا کې دی معلومات لرې کرکټ کې کرکټ کې زه معلومات نه لرم بیا بل څوک لري خوښېږي خوښې لوبغاړی دی څوک د کرکټ په افغانستان کې په افغانستان کې راشد خان بیا بل بیخي نشته مو چې خپل زادرون مو څوک ښایي نه پرېږده زادرون څه کوي زادرون غوړ زادرون دی زادرون خدای چې افغاني کې دې څوک خوښېږي خدای دې وکړي چې تاجک وي خدای دې وکړي چې هندي وي چې افغانای وي موږ پرېږده پوه شوې چې افغانای وي افغان پرست وي هغه کې د خارج کې د څوک د کرکټ کې خوښي په خارج کې خو والا مخکې به سیدانور خو ښه ده یوسف ریکا پونټي هغه ویرات کوهلی دی لکه چې په غوسه خوښېږي ډېر غوسه نه ته کوم ځای ولته یوځې زه وللاکه کله علاقه تیګه د میخي وللاکه بس نو ولته چې واورس دیر شي برنامه جوړه هر وخت کله درتون خون به رنګین وي غریبانه درتون خون هر وخت څه وایي لیدونکي د پوره بچې شریکې کوم دا به دا شریک هم شي ناز بدرم خود نه لګا ته چې وایي خیر پښتو کلاره چا ته وکای نوم دې چې و نور خان په خیر لوړ شي دغه دکان ته یو ځل نه وځو نو د سانو لا هم د سیدخیلو بازار دی مشران ځوانان دلته راوځي خپلې مازدیګرنۍ شیبې تېروي او روژه ماتې ته وخت ورنږدې کوي مشره ستړی مه شئ
خیر خیر پارسا دی لکه نه غږېږي پرهیز ولګه خبر نه خیر صحت ښه دی بخیر سر یې تېرېږي رضا ښه ده شکر الحمدلله او فکر کوم ځوانان ډېر روزي هغه ته سیدخیلو ته ډېر یې ولا سخت کل خو لږ رش کم دی نېرې کوره به ډېرې دغه په اندازه دوه چنده و رش ساګ لږ د دکاندور ته به مونږ ورننوځو که چې وي د ما ورنوځه بیروان اجازه روکوي که نه روکوي رو خو اجازه روخلی خو څه چې اجازه وي زه به صرف د کاروبار پوښتنه ترې نه وکړم سرې او دا خو په دکونه کې یو بل دکون نه ده مشره ستړی ماشه خیر صحت ښه ده بخیر یې سر دا کاروبار دی والله الحمدلله څه نومېږي احمد ولی سیدخیل احمد ولی سیدخیل دی تخلص ده یا سر دا دلته کاروبار والله الحمدلله خاله دومره گزاره کیږي او دغه سودای کوم ځینو ورې بازار نه خود بازار نه رجا کې د دکون لکه ډکاړه دا کنه والله خدای خو می خلک ګرځي ډېر کوي اجازه شوی دي خلک ډېر اجازه شوی دي یعنی باید قرضې ونه کی به کله خلاصوي قرضې والله خو څه وای د عید نه چرته بیا لارو کې خلک څومره قرضې به باندې په دغه دکونه کې والله می خدای راجز غریبانه دي کوم د بیا می دوځره لګه وره باندې او هو ډېر دي داغه والله ډېر دي او څومره مول به کوي څومره څومره روپۍ والله درې لکه غره مول به کوي چې ډېر نشته کوي ډېر څه شي خرڅيږي والله می خو ډېر نسوار خرڅيږي مزدګار کې نو دلته څه شي پکې دي تاسو په دکونه کې اچار کشتا رجمات لپاره رجمات لپاره قرچه کشتا خجیره کشتا سونی دي اچار کشتا چکنی کشتا گلاب جان دا چی سامان شي کوم ځای نه ورې بخصوص بازار نه ولې غنې نه ورې نو مو خوست ولایت د میته نګدې راي خدا نګدې راي لولو خدای پوان رجمات موږ سره کې خدای پوان دوستانو د خبرونې د پای شي بیره ورسېده یو بل مشر سره هم لږې خبرې کومه تسپې یوه اړوي یوه اړوي چې که دوه مچ که دوې رجا دوی واړوي سر د رجا د خاطرېږي الله د رضا شي بیخي الله اقسام دی سیدخیلو کې خو خوست بازار په نسبت ډېر یخ ده که نه ډېر یخ ده خو خیس هغه دو سیدو دا ډېر یخ ده دا غره لمنه دي خو دلته به د رجموتې کې مړی ډېره خوړلی مړی خو یوای وټکلی منځه ځي ښه په خوند دې خورې په خوند والا چې دې خوښېږي رجموتې کې رجموتې کې خو وړه غوښه ولی مداخل که پاکوړه بسون سی میر به چای دا رجموتې جواب شام سی چیر که هغه خوند کو باستر ده چې کیم خوشان اول وکړه صحیح ده وریژې خو لږه خوند موږ ته به غوښه نشي خوړای غوښه وړه خوند کوي نه خوند نه کوي خو د لیدونکي به هېڅ کدا دومره جګ ده خو ته جګ نه یې که نه ته په جګ ځای ویلوړې زه خو هغه نه ویلوړې ما په بام نه پوس او دا م وایه چې دغه سیدخیلو کې څومره کلي دي سیدخیلو کې ځای ما چې کلي که دغه کلي نه یو نه کلي خو یاره څلور پنځه ډالې دي اندازه زدرون دي که نه یا ټول زدرون دي خارج کې به هم وي خارج کې شته تو چې څوک شته په خارج کې میګ والا کې شته میګ چې کوم اندر اجس چیرته بو نو څومره تر تازه دا څومره ښکلی پټو واسکاټ جمعې فلکه ماشاءالله دا خو پاندولي کې شي کې دا پاندولي کې د مسخان نه زون ملنګونو کې ماته راوځي ملنګي خوي چې به شریک لیدونکو سره چې ذهن ته درسي کوم یو داسې ښه پیغام ته لري واخه خبره وي ته کې چاته زه به شی وکړم مطلب موږ کوم خبره وکړه دا کوم بخنه غوړم نه ډېرې ښې خبره والله دومره خوند وکړو که نه ښه وغږېدو دغه د کندور چنې ده د مازدیګر کې لږه سړي ته غوسه ورسي ته به غوسه نه درسي غوسه بیخي نه درسي غوسه لمسیو ته المسیانو ته ولا ورسي هغه خو دماغ کام یغه ته نه چې د څوک نسور ته پیدا نشي ته به غوسه ورسي غوسه چې ورسي خو شیطان غواړي مشه ته خو لږ روشه تو سره دوی کې جوړ په خیر سات کنه خیر ځوان زندگی خطر چې شي رئیس دی خو دلته څه ولنه دي صاحب خیر شکر رضا خاطرېږي ولا شکر الحمدلله دلته دغه جنه مې هم پښتنه وکړه رضا لکه تاسو موږ نه یخ تیریږي غره لمانې دي دا مې ورور د مشر ورور مې خو سره لای د کندو د کوندې سره ولا شکر الحمدلله مکه و د کندورو چې 3 لاکه قرضا مې باندې کډوا لاکه ته باندې باندې خلک اقتصاد زوی په دا ولا له قرضا چې ډیر نه باز خوان باندې کې د قرضا نه څه نه قرضا چیرته خوان کوي ها نو درجه په اړه څه پیغام لري لیدونکو د پرونر مونږ پروانه پاتې ورسو مننه خیر تاسو نو ډیره مننه چې دا صحت ورغلی
همیشه داسې خپرونه بیا جوړه کوي. ابو دوسه خوا خدای پامان دوستانو د سیدخیلو په بازار کې زما د نن ورځې خپرونه همدومره وه. دا ځوانان هم له شک پرته د دې سیمې اوسېدونکي ډېر مینهناک او ډېر داسې له احترام او درنښت څخه ډک دي. خوند یې وکړ، بیا به هم راځو په نورو موضوعاتو به دلته خپرونې جوړوو. د اوس لپاره موږ ته اجازه راکړئ. تاسې چې هر چیرې یاست په کمنټونو کې له یاده ونه باسئ چې دا او دې ته ورته نورې خپرونې ستاسې لپاره چیرته جوړې کړو. روژه مو په پوره خوشحالۍ تېره شه. د خدای په امان.